الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې تاسو سحری کوئ پشمنه کوئ ځکه چې په پشمنی کولو کې برکت وي. دو خبرې زه تاسو ته نن عرض کوم. یو خبره ده چې کله چې سړی پشمنی لا پاسي او د روزي نیسلو په نیت باندې او په اراده باندې څه اخري څه اسکی نو هم دغه د روزي نیت ده او دا خوړل چې کوم دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده او بده کې ډیر زیات ثواب دی، بده کې ډیر زیات اجر دی. یو سړی وایي زه ماښام روټۍ خورم، سهار ما ته خوراک ضرورت نشته، زه په نهار روژه ونیسم، نو دا طریقه درست نه ده. که د یو سړي زړه نه کېږي نو پاریسي او اوبه دې وڅښي، یو کجوره دې وخوري، یو نوړۍ روټۍ دې وخوري. او بل دا چې د روزي نیسلو دپاره څه مخصوص دعا نشته. عام طور سره کلنډرو کې وایي چې د روزي د نیسلو دعا وبصوم غد نویت من شهر رمضان، دا د حدیثو الفاظ نه دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منقول الفاظ نه دي. البته دا د نیت الفاظ دي او د نیت تعلق د زړه سره دی. یو سړي د زړه نه اراده کړې وي او نیت یې کړی وي، قصد یې کړی وي او په دغه قصد او په دغه اراده باندې د سهار پاسي او څه اخري نو که هیڅ هم نه وایي خو د ده روژې نیت وشو. البته که دا الفاظ ووایي نو په دې کې څه حرج هم نشته، خو دا الفاظ دي د حدیث الفاظ نه ګڼي. دغه شانتې د روژه ماتي په ټایم کې یو دعا مشهوره ده، اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. دا الفاظ د حدیث نه دي. د ابو داود شریف په حدیث کې د روژه ماتي چې کوم الفاظ راغلي هغه دا دي، اللهم لک صمت وعلی رزقک افطرت. الله ما ستا دپاره روژه نیسل وه او ستا په رزق باندې روژه زه ماتوم. او بل حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په سحری کې تاخیر کول دا غوره دي او په روژه ماتي کې تادی کول غوره دي. پر سحری کې تاخیر مطلب دا نه دی چې ټایم پوره شي دی او ته خورا اوس کا، بلکې په اخیری ټایم کې لکه نن سبا 5:11 باندې د سحری اخیری ټایم دی، نو 2-3 منټه مخکې بس کول او په اخیری 15 منټو کې خوراک کا کول دا انتهایی بهتر دی او غوره دی. دغه شانتې په روژه ماتي کې د تادی کولو مطلب دا دی چې کله چې ټایم پوره شي نو بیا ځینې خلک دعاګانې به کوي او اوږدې اوږدې نه، بس چې اعلان وشو ټایم پوره شو بس فوري طور سره روژه ماته. د هغې نه وروستو تاخیر کول چې کوم دی دا انتهایی نامناسب دی، مکروه دی. او تادی کول ځکه مستحب دی، تعجیل چې ورته ویلی کېږي، بدې کې الله تبارک وتعالی ته د خپل عجز اظهار دی چې الله ما کې طاقت نشته دی چې زه سهار نه واخله د ماښام پورې نه خورم نه څکم، خو یا الله ستا د حکم په وجه باندې خوراک ته به ضرورت و
سکاک تمیم ضرورت وږي وموما تږي وموما خو یا الله ستا حکم و چې ته به نه خورې نه بس کې لیکن چې ستا د طرف نه اعلان وشو نور ما کې طاقت نشته چې نور صبر وکم بسم الله الرحمن الرحیم او روژه ماته نو الله پاک ته دا د روژې میاشت زموږ د ټولو مسلمانانو دپاره د برکت ذریعه وګرځي د رحمت ذریعه وګرځي للصائم فرحتان حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د روژهدار دپاره دوه غټې غټې د خوشحالۍ موقع دي یو د خوشحالۍ موقع روزیدار دپاره هغه د روژه ماتي ټایم دی او بل د خوشحالۍ غټه موقع به هغه چې کله روژه نیسونکی د الله پاک په دربار کې پیش کړی شي د الله مخې له لاړ شي او الله پاک دله چې کوم اجر او ثواب ورکوي هغه موقع کې چې کومه خوشحالي ده د هغې به مثال نه الله پاک دا دواړه خوشحالیانې موږ ته نصیب کړي آمین برحمتک یا ارحم الراحمین